Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ ډېرې داسې ملګري دي چې هغه ما غوندې غریب وي سایده هغوی داسې ښه موبایل نشي ساتلی یا نشي اخیستلی چې د هغې فرنټ کیمره یعنې کیمره یې ډېره ښه وي او عکس ډېر ښه واخلي دوستانو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو اپلیکیشن راوړی چې هر یو مرګلی غواړي چې هغه سیلفي وباسي نو داسې یو کیمره ده چې بالکل د څومره ستاسو موبایل ارزانه وي یا کیمره خراب وي نو دغه اپلیکیشن په زیره ستاسو کیمره ډېر صفا او ډېر خوندور راځي دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو ګورئ تاسو دلته ښکاري دغه اپلیکیشن دی اوس ګورئ دا وګورئ تاسو ته ښکاري دا زه لایف لګیا یم تاسو ته کیمره ښکاري چې څومره صفا او څومره خوندوره کیمره یې ده په دې کې دوستانو ډېر زبردست نورې آپشن یې هم شته دلته تاسو لاړ شئ تاسو دلته کتلی شئ په دې کې نور ډېر زبردست آپشن دی ټایم تاسو لګولی شئ ټچ تاسو کار کولی شئ په دې کې تاسو فریم ورته برابرولی شئ چې کوم فریم چې څومره وي غټ وي ورکوټې وي آټو سیف دلته وګورئ تاسو دلته نور فلټر هم ډېر زیات موجود دي دا وګورئ دلته ډېر زیات نورې فلټر هم شته تاسو کتلی شئ تاسو دوستانو ښکاري دا چې کوم یې زه لګایم لایف یم بالکل صفا ښکلی او ډېر زبردست او خوندور اپلیکیشن دی دلته تاسو کولی شئ چې بیک کیمره هم ولګوئ سمه د بیک کیمره هم لګولی شئ نو دلته تاسو ویډیو ریکارډ هم کولی شئ دلته تاسو په دې سره تاسو خپل عکس ویستلی شئ دلته تاسو ایډجسټمنټ نور هم کولی شئ سکین ټیون دغه ډېر زیات نور سیټینګونه هم شته دي او سیټینګ تاسو خپله هم ورته برابرولی شئ نو ډېر زبردست او د کمال اپلیکیشن دی ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوې وي حتما یې سره لایک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ